دا چا لیکلي زه مې چا د کوم زما شک چې زما نه تش قطره لاړه نو داسې متیازو پسې زر اودس مه کوه متیازې د اودس نه لږ مخکې وکړه وګرځه چارهدام زر مه کوه استنجا وکړه باتروم او بیا داسې لږ وګرځه مسواک مه کوه یا څه کوه وګرځې نو هغه شک به دې ختم شي نو بیا چارهدام وکړه که دا د یقین چې ما نه ساس کې لاړه نو اودس دې واپس مات شو او ټول منځونه به بیا قضا راوړې که داسې چل دې ډېر ځلې کړي خو هسې وهم په وجه او شک په وجه به نه کوې او شک ختمېدو طریقه دا ده چې متیازې او په چارهدام کې لږه وقفه وکړه وګرځه کاغذ باندې ځان وچکړه ښه په مزه استنجا وکړه چې یقین دې راشي چې قطرې ودرېدې بس الله دې مشکلات او پریشانۍ ختم کړي ستاسو الله ته زاري وکړئ او ډېر د مشکلاتو بار ذکر او خیالاتو سړی پریشانېږي او مشکلات ورسو کی دنیا دې امتحان دی دا سپونه لاندې خصوصي خیال وساتئ ځکه مونځ کې چې سړی سب کې سم ونه درېږي نو مونځ یې پوره نه دی شوی دی خو برکت به یې کمي او ثواب به یې کمي او چې ځان له ودرېږي نو مونځ یې مکروه دی امام احمد صاحب یو قول کوي مونځ یې مات دی چې لرې ودرېږي خو حنابله خو لرې ودرېږي مولوي صاحب ته پته سړکونو کې دکان مخې ته چا نماز واچوي هلکه لږ مخکې خو لاړ شه که نه خیر 5 منټې دکان بند شي ته دکان چلول له پیدا یې که ته بندګۍ له پیدا یې خدای پاک سوی ما دکانونه له پیدا کړی که نه او کړی له سره ما خو بندګۍ له پیدا کړو ته بندګۍ وخت شو شکر وباسه نه شکر وباسه چې مونځ فرض د پیدا نه ټوله ګټه ده آخرت کې به پسخېږ وا غریب پلانکې ولی الله او ښکلی سړی هغه لویه درجه کې دی د ستوري په شان به ښکاري بیا به ورته پسخېږي بس دا په ملاویږي په اعمالو باندې درجات خیر دی وختي منزله دی او په جمعه کې ډېر برکت دی سړی د حق خبرې اوري نو دا باطل په دنیا کې راځي نو سړی پوهېږي یاره د هغه طرف ټیک دی او چې اورېدلې نه یې جمعې له ځینې جومات ته ځکه دا ګمراه خلک په کور کې مونځ کوي د سره اختر مونځ او د هغې دنیا یې یری مو دنیا یې یری غواړي د جومات نه او د مرکز نه او د دین د کار نه یری اوس په خوله څه نشي ویلی مطلب دا جوماتونه شاړ شي او مدرسې شاړې شي او تبلیغ کې څوک نه دي خیر دی ګانې دی اوري په هغې څه پابندي نشته په کرونا کې زه یم چې ډمتوب یې بند کړی او ټول حرامیتوب بند وي او د انټ او د اسمان نومونه هم نه راځي ډش بالکل بند کړی مسلمان چې غیرتي وي هسې مرسه بند دي چې دام پکې بند شي چې ښې سپلی کړو نو چې ټول یې بند کړی خوند به یې کړی ایله او په ارام به تاسو خو دا چېرته کوي خدای پاک یې خیر دی ارمان به نه پوره کړي وی به دجال خلاف به علما ولاړي الحمدلله هغه مشر د لوی نبي دی عیسی علیه السلام حضور په حق احادیثو کې او تواتر سره بیان کړی دی بالکل به دله ختم کړي او په اسرائیل کې به مړ کېږي دجال په لوط کلي کې اته دروازه د لوط اوس په اسرائیل کې شته دغه ځای پورې به ورپسې ورځي مردار به یې کېدله دا مرداران د اوس نه شروع دي کله به ګستاخي کوي کله به خاکې جوړوي کله به قرآن باندې ټوپونه وایي کله به جادوګر او د حق مقابلې کوي او د غالب سړي به مرسته کوي چې مردار دلته په اچیني کې مړ شو هغه په هلیکاپټر کې یوړل ته ته چې به د زمزم اوبه دي یا د هغه دی څه شی دی ستوري د اسمان هغه یې یوړه خراب خلک د دې خوښ دي الله یې دې موږ وساتي تاسو ربیع الاول مهینه د عید میلاد النبی هسې بیان د حضور علیه السلام سړیو کې مونږ خو هر کال کوو نو بیان او خبرې به خو ټول کال د حضور علیه السلام خبرې کوي مونږ د هغه غلامان یو او د هغې په بیان او د هدایت خبرې دي خو داسې قوالي یا ګډېدل یا سرونه وال یا والی اچول یا ښځې او سړي یو ځای ناسته یا بدعت کول چې په هر قبر باندې طواف کې یا کپړې اچې یا ډیوې بلې یا چراغان کې یا لاس کې دغه شمې بلې کړي او دا د جلوس دی او خره رواني او اسپې رواني دا د خرو جلوس او دا د اسپو جلوس او دا قوالي ده که د لیونو په شان سرونه وایي او نه مونځ کوي نه اودس کوي نه ستر کوي او اکثر خرافات او بدعات او خلاف شرع پردو ښځو کې ناسته او هغې ته کتل دغه محافل بدعتي دا ټول ناروا دي هسې میلاد وي د حضور علیه السلام د ولادت تاریخ بیانول هغه به ټول کال کې استا دې ده که پیغمبر د نور کال ته پرېښو او عرسونه مرسونه او دا میرې ټېرې قوالي دا ټول بدعت دي دا د ثواب په نوم دی او خدای او رسول د دې اړو ثواب بېلې نه دی الله دې مسلمانانو ته هدایت